د پاکستان او اسلامي امارت ناندرۍ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو عملیاتو زور اخیستی. د پاکستان دغه چلند د اسلامي امارت کړنو او د مقاومت ډلې د یو غړي تازه څرګندونو ته د افغان چارواکو او سیاستوالو بیلابیل غبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلام آباد په بیلابیلو استوګنیزو برخو کې پولیسو د مرغومې پر 14مه د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د بې اسناد د افغان کډوالو پر ضد د نیولو چټک اپریشن پیل کړی دی. په لړ کې یې سلګونه کسان نیولي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. په اسلام آباد کې پولیسو دغه چانیز اپریشن وروسته له هغې چټک کړ چې وړمه ورځ د اسلامي امارت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي پاکستان ته ګواښ وکړ چې که یې حوصله ختمه کړي نو دغه هیواد ته د اسلامي امارت جنګیالي هم د جګړو لپاره استولی شي. د اسلام آباد B19 B14 او فیصل ټاون په ګډون باریکاو هغه سیمې دي چې د اسلامي امارت تر واکمنۍ وروسته ورته د ګواښ لاندې لسګونه زره افغاني کورنۍ کډوالې شوې او له سختو ننګونو سره مخ دي. په باریکاو سیمه کې یو میشت افغان کډوال فیض الله افغانستان انټرنیشنل ته وایي د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ سهار وختي یوې ځایي پلازې ته چې پکې افغانان میشت دي جوپې پولیس ورغلي او یو شمېر افغان کډوالي نیولي دي. هغه ډیروي سره له دې چې ځینو کډوالو د میشتېدنې قانوني اسناد او ویزې هم درلودې خو بیا هم پولیسو ونیول او کورنۍ ورته خورا اندېښمنې دي. د فیض الله په خبره د پاکستان واکمنۍ په دې وروستیو کې د ویزو نوي کېدو بهیر هم بند کړی او له دې امله اوس هغه کډوال چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلي د پولیسو د نیول کېدو له ګواښ سره مخ دي. افغانستان انټرنیشنل ته په یوې رسېدلې ویډیو کې د پاکستاني پولیسو یو لوی ګاډی ولاړ دی چې یوه افغانه کډواله او د هغې کورنۍ د ویزې نه لرلو له کبله ګاډي ته پورته کوي. نیول شوي افغان کډواله په ژړغوني غږ پولیسو ته فریاد کوي چې په دغه هیواد کې په آرامه توګه د ژوند کولو حق ورکړي. په یوې بلې راستول شوې ویډیو کې دوه ځوانان د اسلام آباد په B19 ښارګوټي کې د پولیسو له ویرې په تشناب کې پټ شوي خو سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې دغه دوه کسان پولیسو موندلي او اړونده امنیتي مرکزونو ته یې وړي تر څو افغانستان ته په جبري ډول وباسي. پاکستان او ایران ته د اسلامي امارت تر واکمنۍ وروسته تر ګواښ لاندې افغانان په ځانګړې توګه د ولسواکۍ امنیتي کارمنان، خبریالان، ښځینه فعالانې او مدني فعالان تللي دي چې د پاکستاني پولیسو له لوري یې افغانستان ته په زوره د ایستل کېدو له امله ژوند لا نور له ګواښ سره مخ کیږي. په ولسواکۍ کې د چارو ادارې لوی مشر فضل محمود فضلي لیکي چې د ډیورن فرضي کرښه او د راولپنډۍ د دفتر پنځونه د بریتانیوي استعمار هغه میراثونه دي چې هیڅ افغان ته د منل وړ نه دي. نوموړی وایي مجاهد او طالب هم د راولپنډۍ د استعمار د استازي تولید شوي عناصر دي او دا به د ملي پالو افغانانو لویه تېروتنه او له تاریخ څخه د نه زده کړې نښه وي چې د ډیورن کرښې په اړه د اسلامي امارت څرګندونو ته د ملي دریځ نوم ورکړي. فضلي د ډیورن فرضي کرښې په اړه د اسلامي امارت څرګندونې یوازې د پنډۍ او اسلامي امارت د ګډې سینما یوه صحنه بللې ده. په ولسواکۍ کې د ملي امنیت شورا پخوانی ویاند رحمت الله اندړ لیکي حافظ منصور او عباس ستانکزي ته ډایلاګونه یو ډایرکټر ورکړي. ښاغلي اندړ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د ښاغلي ستانکزي تمثیل او ډایلاګ ته وګړي ډیر خوښ دي خو دوی دا خبرې له پامه غورځوي چې 20 کاله د اسلامي امارت ټول غړي د پاکستان په لمن کې پراته وو. د آرام او استراحت ځای پاکستان وو. د هر مشر له الف تر یا ټول معلومات یې له پاکستان سره دي. د دوحې ټول بهیر د پاکستان لخوا چینل کېده. د دوحې د هرې ناستې جزئیات به له پاکستان سره ګډېدل. دوحې ته به د اسلامي امارت استازي له پاکستان نه راتلل. په حقیقت کې د دوحې تړون د امریکایانو او پاکستان ترمنځ وو او اسلامي امارت په لاشعوري ډول د شطرنج د ګاټو په څیر کارېدل او ښورېدل. د نوموړي په خبره د دوحې بهیر پاکستان مدیریت کاوه او امریکا ته یې دا ښودله چې اسلامي امارت هم د دوی له ولکې نشي وتلی. نوموړی دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې د اسلامي امارت د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي ویلي هر هغه چا چې د افغانستان خاوره خرڅه کړي اغزن تار پرې کش شوی
او دوی ترې تللي نو خیانت د افغانستان په تاریخ کې ثبت شوی. د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي د ډیورن فرضي کرښې په اړه د حفیظ منصور د څرګندونو په اړه ویلي چې دوی ته د هیواد ملي ګټې هسې خبرې ښکاري. د هغه په خبره دوی ته خپل غل د افغانستان له حقیقي شخصیتونو څخه غوره ښکاري. نوموړی ډیروي د ډیورن فرضي کرښه دوی ته هیڅ فرضي کرښه نه ښکاري او دا دریځ د دوی د شخص نه بلکې د ټولې ډلې نظر دی. د اصولي په خبره د دوی له ډلو سره همکاري کول له افغانانو سره خیانت دی. د ولسواکۍ د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر لیکي د ډیورن فرضي کرښې لاسلیک کوونکي او هغه کسان چې د هر دلیل له مخې یې مني دا حق له پامه غورځولی چې فرضي کرښه د ولس حق دی نو ځکه دوی د ولس د ارادې له مشروعیت څخه برخمن نه دي. ښاغلي اتمر پر خپل ایکس باندې لیکلي د نورو ولسونو بریالیو تجربو ته په پام زموږ وګړي به خپل مشروع مبارزه د ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت لپاره د ولس د آزادو رایو پر بنسټ مخ ته یوسي. نوموړی ډیروي چې د یو ولس د خاورې برخلیک یوازې هماغه ولس پورې تړاو لري. جنگي مشر استاد عبدالرب رسول صاحب اسلامي امارت ته په کنایي ډول لیکلي د اسلام دین د انسانتوب دین دی. که انسانتوب ونه لري اسلام ته د چوپړ لاپې مه وهئ. دغه جنگي مشر وخت ناوخته د اسلامي امارت د اسلام ضد پر تګلارو او انحصار نیوکې کړي دي. د پکتیا پخوانی والي محمد حلیم پیدایي لیکي چې د ولسواکۍ بې کفایته جاسوسان خپل بادار له اسلامي امارت سره مارچه کړ، اوس یې نه بادار مني او نه ولس ته مخ لري. نوموړي پر خپل ایکس باندې لیکلي که اسلامي امارت د پردیو جاسوس ګڼل کیږي نو بیا باید د ایران، روسیې او نورو جاسوسانو ته هم براعت ور نکړل شي. پیدایي ډیروي جاسوس که د هر شعار لاندې وي نو جاسوس بلل کیږي. هغه دغه راز ډیره کړي چې ستاسو له لاسه سم وګړي بدنوم شول. د ولسواکۍ لومړی مرستیال امرالله صالح لیکي په افغانستان کې د سیاسي واکمنۍ د بڼې او د اساسي قانون د محتوا په اړه پریکړه کول د افغانانو حق او واک دی. هغه همدارنګه لیکي د ملي وحدت ټینګښت د ولس د ارادې او اساسي قانون پر بنسټ د رامنځته شوي واکمنۍ په سوري کې ترلاسه کیدای شي. ښاغلي صالح په افغانستان کې د اسلامي امارت اوسنۍ واکمني ننګولي او ډیروي چې هیڅ کورنۍ او بهرنۍ مبحث اسلامي امارت ته دا جواز نه ورکوي چې د ولس استازولي دې وکړي. اسلامي امارت پر افغانستان له تسلط وروسته د ولسواکۍ اساسي قانون لغوه کړ. د چارو ځینې کارپوهان وایي د اساسي قانون په نشتون کې هغه مشروعیت له منځه ځي چې افغان ولس خپلې واکمنۍ ته ورکوي. بلخوا د اسلامي امارت چارواکي وایي چې د واکمنۍ پریکړې او امرونه یې د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او یادونه کوي چې واکمنۍ د بیلابیلو توکمونو او کهولونو له وګړو څخه جوړه شوې ده. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.